بسم الله الرحمن الرحیم. دوستانو ستړي مسئ او د پروټکشن د زده کړې او زما د یوټیوب چینل ته ښه راغلاست او یو بله درسي او معلوماتي ویډیو نن ستاسو سره شریکوم. الله تعالی دې وکړي چې د سلایډونو او د متنونو طریقه چې مو انتخاب کړې دا پر تاسې ونرمېږي او دا د اکثرو دوستانو غوښتنه وه. په دې خاطر باندې د هغه لیکچر موډ څخه چې ناست به وو خبرې به مو کولې هغه مو راواړول دې ته، ځکه چې اکثره دوستانو وویل چې موږ یا نوټ اخلو یا بعضې یاداښتونه ځان سره اخلو، نو په دې خاطر باندې نن پر دې خبرې کوو چې کوم مټریل یا توکي د چایلډ فرندلي سپیسز دپاره ډېر زیات ضروري دي. او دلته کله چې موږ د مټریلز یا د توکو خبره کوو دا په دې معنی چې د سی اف اس د شروع دپاره او د فعالیتونو د ترسره کولو دپاره کومو شیانو ته ضرورت شته. بېشکه باوري یم چې په دې برخه کې به تاسې په کافي اندازه باندې معلومات لرئ، خو بیا هم څه چې پر سکرین باندې وینئ د سی اف اس د جوړولو دپاره دغه ټولو شیانو ته ضرورت شته. عکسو کې شاوخوا وګورئ، دا ټول هغه شیان دي چې دغو شیانو په مټ باندې موږ کولی سو چې د ماشومانو دپاره یوه خوندي او تفریحي او د ملاتړ یو مجهز مرکز رامنځته کړو. د فزیکي جوړښت څخه نیولې چې خیمه ده یا به یو تعمیر وي یا به یو اطاق وي، د هغې څخه یې ونیسه تر قرطاسې د لوبو تر سامانونو پورې د خوندیتوب په خاطر باندې د اوروژنې اړوند توکي، د اولیه مرستو بکس او د هایجین اړوند د لاس مینځلو، لاس وچولو نور امکانات، همداسې د لوبو دپاره بعضې مشخص توکي، ترڅنګ یې د خپله سی اف اس دپاره چوکۍ، میز، قرطاسیه، المارۍ، کیدلی سي یو سکرین، دا ټول هغه شیان دي چې د سی اف اس د شروع څخه او د سی اف اس د فعالیتونو تر ترسره کولو پورې دې شیانو ته ضرورت شته. رابسو یو یو ته. اول چې دی موږ انفراسټرکچر ته ضرورت لرو، هغه فزیکل سیټ اپ ته یا تعمیر چې موږ ورته وایو، چې هغه ځای مو باید ترتیب و تنظیم سي. دوهم ټول هغه توکو ته ضرورت شته چې هغه د ماشومانو د خوندیتوب دپاره او د ټوله ټیم د خوندیتوب دپاره ډېر زیات مهم دی. د زده کړې او جوړښتي فعالیتونو د ترسره کولو دپاره د سامانونو ضرورت دی او د تفریحي فعالیتونو او د رواني ټولنیز ملاتړ دپاره چې کوم مواد دي هغو ته ضرورت شته. او د چایلډ پروټکشن یا د ماشومانو د خوندیتوب کوم پروګرام چې دی یا فعالیتونه چې د هغو اړوند مټریلز ته ضرورت شته. او اکسیسیبلټي او ټولګډونه په دې برخه کې کیدلی سي موږ د لارې په اړه باندې خبرې وکړو. په دې اړه موږ کولی سو چې بعضې داسې جوړښت ولرو، داسې د لوبو سامانونه ولرو، په داخل کې داسې امکانات ولرو چې هغه د ټولو دپاره د لاسرسي وړ وي، خصوصا هغه ماشومان چې فزیکي معلولیت سره مخامخ دي. د هغو په اړه باندې باید فکر وکړو، د ناستې پاستې ځای، د فعالیت او د لوبو سامانونه، چې دا ټول هغه شیان دي چې هغه د دوی د اړتیا مطابق عیارېږي، درته بېږي او تنظیمېږي. او ټول هغه سپلایز یا توکي چې سی اف اس فسیلیټیټران یې استعمالوي هغه ډېر زیات ضروري دي چې هغه ټول باید په سی اف اس کې موجود وي، آماده وي. او بل چې دی اداري او لوجستیکي توکي دي. او اخري کیدلی سي بعضې داسې شیان وي چې هغه په هغه محیط کې اړتیاوې ورته دغه محیط او کانټکسټ پر اساس باندې کیدلی سي چې بعضې شیان موږ هم هلته ولرو. فرض مثال بعضې محیطونه داسې دي چې مثلا نجونې او هلکان په یوه سی اف اس کې نسي فعالیتونو کې برخه نسي اخیستلی، نو په مابینځ کې د یو پردې زړول دا داسې یو شی د کانټکسټ اړوند غوښتنه ده. یا هم په یو وخت کې دوه اطاقه جلا جلا د سی اف اسونو جوړول، یو کې هلکان بل کې نجونې، دا د کانټکسټ اړوند دی. کیدلی سي په بعضې محیطونو کې د لوبو په سامانونو کې بعضې شیان چې خلک یې نه خوښوي یا نه غواړي، نو هغه کیدای سي چې د هغو کانټکسټ مطابق عیار، ترتیب او تنظیم سي. نو په کل کې د یو سی اف اس د
جوړولو دپاره موږ دغو ټولو توکو ته اړتیا او ضرورت لرو. نو تاسې کولی سئ چې خپل د ارګانونو د CFS SOP یا ګایډلاینونه وګورئ. په هغو کې مشخص لیستونه شته. minimum materials needed for child friendly spaces. کم از کم کم مواد چې باید په CFS کې موجود وي د هغو لیستونه شته. او که نه وه کیدلی شي دا کوم لیست چې خپل په سکرین باندې وینئ دا درسره یاداشت کړئ او د هر یوه لاندې مشخص توکي سامانونه دي چې هغو ته اړتیا شته چې باید اماده او برابر شي تر څو تاسې وکولی سئ چې یو مجهز CFS ولرئ یا TCCC ولرئ او د ماشومانو په بهتره ډول باندې ملاتړ او حمایت وکړای سئ. ډېره زیاته مننه. ښې چارې.